پاکستان د فدایي لپاره نوم ورکړی. د پاکستان د فدایي فدایي لپاره عمله ده. یعنې څه رقم وکړي، پاکستان باندې حمله وکړي. یعنی پاکستان باندې پاکستان د دغه لپاره ایش اگر به نوع یافتیم به خاطر حمله به پاکستان میگه ما آماده ایم. شما بیاین اینجا، شما بیاین. خودش نام دادم که شما نام به خاطر خودتان بر فدایی آماده هستید؟ ما به خاطر جنگ پاکستان نام دادیم که ما برسه بریم بخیر پاکستان جهاد بریم انشالله. پاکستان جهاد؟ در پاکستان جهاد رواست؟ پاکستان خو یزید ملک از بیخی حکومتش و عوامش کفار است. څنګه ده تاویلي؟ کفار اوس همالته اړې جوړې کړي، کفار همالته اوسي، نو غواړي چې کفار بسیار هم ورشو. میگن که کفار در اونجا یک عده یا ایستگاه بر خود ساختن. میگن ما میخواهیم که فدایی کنیم. این جوان آماده فدایی است که به پاکستان بره به خاطر که کفار میگه اونجا ایستگاه ساخته و این جوان میگه که ما آماده از این دقیقه ثبت نام کردیم که در جنگ ثبت نام کردیم که هر لحظه نوبت ما برسه یا بر ما گفته شود بزرگا ما بریم به طرف پاکستان به خاطر از بین بردن کی بین بردن کفار و یا مرتدین یا سر ما راه را داده، سر ما آمده بود، وطن ما را اشغال کرده بود. والیوار نمی‌دانیم از اینجا اختار میتیم که میایم بخیر این افغانستان تصفیه شود و نوبت شماست. بچه که پاکستان یهودی ملک است، کلی عیاشی ما رفتم 12 ما تیر کردیم که کلی عیاشی فحاشات کلی در پاکستان دیدیم. عیاشی در پاکستان زیاد بود یا در افغانستان؟ کلی در پاکستان زیاد بود. بچه که در افغانستان هم بود، این ملک هم نظام شد الحمدلله اول جور شد، انشالله اگه جور شد بخیر طرف پاکستان هم شروع میکنیم بخیر. شروع میکنیم. افغانستان کارام شود دیگه طرف پاکستان شروع میکنیم بخیر. خورنو یو خو دا خبره به تاسې اورېدلي او دا ویډیو و چې څه کوي هغه به ریبې، چې څه کوي هغه به ریبې. دا خو معلومه خبره ده افغانانو وروڼو چې موږ دلته راتلو نیوکې م کولې چې ګورئ موږ د چا خلاف نه وو، موږ د ظلم خلاف وو، موږ د وحشت خلاف وو. یو خبره مې دا ښه واورئ او دنیاوال دې واورئ چې افغانان هېڅکله غلامي نه مني. افغانان به یو ورځ یو مشکلات به لري، خو زه تاسو سره د لای په سر کې دا وایم، د لای په سر کې دا وایم چې د خدای په لحاظ باندې افغانانو ځوانانو زه تاسو ته د یو افغان د یو پښتون په حیثیت دا وایم چې طالب له پنجابی مو یو پنجابی ده دا لږ مې سم ویل چې مشکلات هم لرو ته که ته طالب له پنجابی وې دا خپل طالب ځان نه پردی کې که ته وې چې طالب غلام دی یعنې دا موږ کم دغه کوو چې یعنې موږ خو موږ ټول مشکلات لرو. که دا شل کاله د حکومت هم موږ مشکلات لرو. وایي یو ګوته چې بل چاته نیسي یو ضرور تا ته راځي. زما په دې اووه کاله لایقونو کې یو ورځ ما نه دي ویلی چې طالب د پنجاب غلام دی. څوک دې ثبوت کړي چې ما ویلي چې طالب د پنجاب غلام دی. ما ویلي مشکلات لري، موږ هم مشکلات لرو، د اشرف غني صاحب حکومت هم د کرزي صاحب حکومت هم مشکلات او طالب هم مشکلات لري. ګوره یو سړی که اوبه ویسي اوبه هغه به هر بوټي ته لاس ورچوي. طالب همدغه امریکې را پیدا کړو، د همدې اروپایانو د امریکایانو ظلم طالب را پیدا کړو. خو دا خبرې موږ اوس یو طرف ته راځو په اصل دغه باندې موضوع باندې. موږ دا خبره کوله چې جنګ دلته را روان دی او جنګ به چېرته راځي؟ جنګ به پاکستان ته غځېږي، جنګ به پاکستان کې کېږي. ګوره موږ په اروپا کې ناست وو، موږ جنګ نه غواړو افغانانو. نو پښتنو زما دا ساده پښتانه چې ما ته ناست یو چې ته د یوروپ کې ناست یې نفرتونه غواړې. زه په یوروپ کې ناست یم، زه غواړم چې افغانستان، پاکستان، ایران، انډیا دا ټول ایشیا کنټري ملکونه داسې جوړ شي لکه د اروپا غوندې جوړ شي. ځکه زما دماغ دلته صرف دي په دې کې دا اروپا ینم، دا فرانسه ینم، جرمني ینم، نور ځای نه ینم. خو ته نه پوهېږې، ته پښتونه ته نه پوهېږې. موږ همدا ویلې چې پاکستان د دې شي نه لاس واخلي. 45 کاله وشو، دا زما خبرې نه دي. ورشئ د پاکستان د جنرالانو، د پاکستان د سیاستمدارانو د ټولو خبرې تاسې واورئ چې هغه وایي چې دا جنرال ضیا د لاسه، د بوټو د لاسه، یا د نورو جنرالانو د لاسه، یا کیاني د لاسه، د پلاني د لاسه، د پیساني د لاسه، یا د مشرف د لاسه دا شیونه جوړ شوي. نو دا خو زه نه وایم، دا خو د پاکستان خپله جنرالان د پوځ مشران دا خبره کوي چې دا څومره ګروپونه دا د جنګي ګروپونه جوړ کړي دي دا پاکستان جوړ کړي. نو زه به اوس نیوکه هم نه کوم او موږ دا ویلي چې زه یو خبره کوم چې ته یو پښتون افغان سره یو زیاتې وکړي، یو ناروا ورسره وکړي، هغه بې عزته کړي، هغه په 50 ملکونو خرڅ کړي، هغه د هغې له توهین وکړي، هغه تا ته بدل پرېږدي. دا به څنګه طالب وي چې تا ته به بدل پرېږدي؟ یعنې دا به خپل مور او پلار نه پیدا، د افغان مور او پلار نه به نه پیدا چې هغه وخت تېر کړي. دلته تاسې وروره زنده باد
او افغانستان هم زما دی او پاکستان هم زما دی. نن ستا په مخ څه پاتې شو؟ دا د یو طالب خبرې نه دي، دا د یو طالب خبرې نه ده، د ټولو طالبانو خبرې دي. دا واورئ، ټولو طالبانو په زړه کې دا اچولې ده. هغه هېڅکله طالب سره چې څوک جنګ کوي، جنګ ځان وجل دي. ځکه طالب ځان وژني او نور خلک ځان بچ کوي. څوک چې ځان بچ کوي هغه جنګ نشي کولی. څوک چې ځان بچ کوي هغه جنګ نشي کولی. موږ به همدا ویل چې د دې جنګي ماحول نه باید موږ ووځو. دا نه د افغانستان په خیر کې ده، نه د پاکستان په خیر کې ده. ګوره مخالفت اصول دي په هر ملک د یو بل ملک سره لري، مګر هغه د ټیبل یا د میز د لارې حل کوي. موږ نه غواړو چې خدای نخواسته په پاکستان کې بمونه والوځي، خودکش والوځي، هر څه تباه او برباد شي. ځکه زه یو مسلمان، زه یو پښتون، یو انسان، دا کوم دا اجازه ځان ته ورکړم چې زه ویم چې د بېګناه خلک ووژل شي. خو زه دا پوښتنه لرم چې په افغانستان کې بېګناه افغانان وژل کېږي، زما ملي اردو د منځه ځي، زما نظام تباه کېږي، زما مکتب تباه کېږي، زما خویندې میندې بېعزته کېږي. آیا زه بیا حق نه لرم چې دې مقابل کې غږ اوچت کړم چې ته ما وژنې، ته ما تباه کړې؟ زه به تا ته داسې ناست یم چې زنده‌باد، زه به تا ته زنده‌باد ویم که زه به د خپلو خبرو عکس العمل تا ته ښیم. دلته افغانانو ورونو یو سیلاب را روان دی د جنګ. دلته په میلیون‌ها افغان پښتون به بېروزګاره کېږي، دا به ټول خارج ته ځي. د لر اوبر افغان خبره کوم، د لر اوبر پښتون خبره کوم، او زه په دا خبره په فخر سره کوم چې لر اوبر یو افغان. دا خبره زه په فخر سره کوم چې دا ټکه پورې دا لوی افغانستان په دې کې که څوک مخالفت کوي، که کنځلې کوي، که بدې ردې کوي، لاس اخلاص او توره تېره. دا د افغان خاوره ده، د پښتون خاوره ده، د پنجابي خاوره نه ده. دا د افغان خاوره ده، د پښتون خاوره ده. همو تر اباسي نه دا یو افغانستان دی. او دا به انشاءالله او تر هغې پورې دا طالب له مبارکي هم نه ورکوم چې مبارکه د شیطان ځای اخلي، ځکه ټکه پورې دا اشغال دی وطن. دا مې په ویډیوګانو په هر شي نه ویلي. خو زه یو خبره کوم چې طالبانو ته بدې ردې مه وایئ افغانانو ورونو. زه په نیوکې ډېرې کوم، یعنې دا مبین صاحب، قاري قوسي صاحب، دا ټول دې لایفونو کې زه غږېدلم، زما په نټ باندې هر څه پراته دي. دومره عزت یې زما کړی، دومره احترام یې زما کړی. ښه په نیوکې هم کوم، بیا مې احترام کوي. ولې کوي؟ چې زما مبارزه د لر اوبر افغان د خاورې دپاره ده، د لر اوبر افغانانو دپاره. زما مبارزه چې ده ملي ده، زما مبارزه د یو طرفي نه ده. بله زه د طالبانو لایف ته ورغلم. دا خبره ځکه کوم چې نور خلک یې واوري، هغه لایف به موږ ګورو. د شاهین صاحب وردګ یو طالب په ما باندې دغه وکړو، انتقاد وکړو چې تا د پخواني حکومت ملاتړ کړې. ما د کنځلې منځلې نه دي کړي یا بد ردې ته نه دي ویلي، خالي انتقاد یې وکړو. تاسو یقین وکړئ چې په هغه لایف کې څومره طالبانو ټول زما په طرف باندې وو. ورشئ هغه شاهین صاحب وردګ لایف وګورئ، ټول زما په طرف وو، ټولو زما عزت احترام وکړو. د چیش په خاطر باندې زه هم په طالب نیوکه کوم. ولې طالب زما دفاع کوي؟ ولې په یو لایف کې طالب زما په سر نور خپل طالب رانیسي؟ هغه په دې خاطر باندې چې زما دغه هدف ورته معلوم دی، زما تګلاره ورته معلومه ده. زه هېڅکله د نفرتونو خبره نه کوم. خو زه تا ته وایم ای پښتونه چې ته په سعودي کې بدبخته یې، زه تا ته وایم ای پښتونه چې ته په دوبۍ کې بدبخته یې، زه تا ته وایم پښتونه چې ته په لاهور کې بدبخته یې، زه تا ته وایم پښتونه چې ته په کراچۍ کې بدبخته یې، زه تا ته وایم پښتونه چې ته په ملیزیا کې بدبخته یې، زه تا ته وایم پښتونه چې ته د ترکیې په لاره بدبخته یې. نن وګورئ زما د ښکته مقبوضه افغانستان پښتونخوانه څومره پښتانه را روان دي یوروپ ته په سفر باندې. ولې راځي؟ ولې سعودي ته راځي؟ ولې کراچۍ ته مزدورۍ ته ځي؟ ولې لاهور ته مزدورۍ ته ځي؟ ولې د دوبۍ ته مزدورۍ ته راځي؟ ځکه چې ماحول داسې برابرېږي چې دلته یو جنګ را روان دی. او جنګ بل چا کاڼې بل چا به سري، همدغه د پښتون په سر به او پښتونه ته کله راوچتېږي؟ نو ګوره چې د انډیا او د پاکستان لانجه شي، په واجودري په اسمبلۍ کې راپاڅېږي او دا خبره کوي چې دې طرف ته پنجاب او هغه طرف ته پنجاب خرابېږي. ولې دا مینه بازار چې دی دا پنجاب نه دی، د پېښور. دلته به بم خلاصېږي خیر دی، خو په لاهور کې به بم نه خلاصېږي. په لاهور کې یو چاودنه وشوه، شهباز شریف دې ویلې چې طالبانو دلته چاودنې مه کوئ. ولې؟ د قربانۍ ګډوډ راځئ ما چې زما په کوچي بازار او زما په کندهانۍ کې به بم ولوېږي، زما په کابل کې به بم ولوېږي، خیر دی. ستا په پنجاب کې به نه الوځي. دا کوم انصاف دی؟ دا او پښتنو افغانانو دا کوم چې زما مخالف دي، قسم ده خورم چې دا خبرې ټولې ستاسې د پیدې دي. دلته دغه نړیوال چې دي، نن ما ته ډېر افسوس راځي چې نن خلک راپاڅېږي د پاکستان بعضې نفر وایي چین زموږ دوست دی. والله کې د چین دوستي، والله کې د روس دوستي، والله کې د امریکا دوستي، والله کې د فرانس، والله کې د نور ملکونو دوستان. د دې ټولو مفادات یو دي، د دې ټولو د دې مفادات یو دي. دې خالي د جنګ ځای ګوري چې کوم دي کې جنګ شروع کړي. د تاسو څو مثالونه وړاندې کوم. په عراق فوج چې دا ټول روسیانو ته ټرېننګ کوو، مکمل د روسیانو ټرېننګ کړی فوج و. کله چې امریکا ته راغله، وروسته هغه فوج په دې پرېښودو، لاړه په خپل طرف باندې لاړه، عراق یې لاړو در په در کړو. په سوریه کې وګوره، په سوریه کې همداسې حل و. په سوریا کې چې دا مکمل د روسانو حمایتي حکومت و.
کله چې امریکا رااله روسیه ورته میدان پرېښودو چې بیا روسیه امریکا دغه شو بیا روسیه رااله بیا ورته یو بل ته میدان پرېږدي. همداسې په لیبیا کې همداسې به دغلته هم کېږي. موږ جنګ نه غواړو، موږ د جنګ خلاف یو. موږ نه غواړو چې زموږ وطنونه یا زموږ ملکونه یا زموږ خاوره د بل چا په خلاف استعمال شي. خو قسم درته خورم چې دا حالت در باندې را روان دي، دا حالت په تاسې را روان دي، دا هېوادونه سره یو دي، دا سره یو دي. زه یو پوښتنه نن کومه چې څوک و چې زما چین دوست دی، زه یو پوښتنه کوم دغه زما لایف 2.5 زره کسان ګوري. د چین مسلمانانو، د کشمیر مسلمانان، د برما مسلمانان یا د فلسطین مسلمانان یا د افغانستان مسلمانانو کې څه فرق شته دی؟ افغانان ورنو څه فرق دی پکې چې نن په چین کې ظلم کېږي؟ ته وایې چې پاک چین دوستي زنده باد او په هغې باندې به ته بیان نه ورکړې. نو چې ته بیان نه ورکړې ته خو د ایمان نه خلاص شوې که نه، چې ته د کشمیر غږ کې، چې ته د فلسطین غږ کې، ته د برما غږ کې، او په چین کې د مسلمانانو سره زیاتی کېږي. که دا زما خبره غیر اسلامي دغه ته به علمای زما په دې لایف کې مولیان صاحبان قاري صاحبان به که دا زما خبره د اسلام نه خارج وای، د دلیل او منطق نه لرو، بیا مولا دوی چې تون دالت یې پته وي. او په افغانستان کې کوم ظلمونه کېږي تاسې به کتلي په دې 20 کالو کې د برما دپاره مظاهره کېږي، د کشمیر دپاره مظاهره کېږي، د فلسطین دپاره مظاهره کېږي. زما په افغانستان کې په زرهاو بمبارانې دې امریکې د دې اتحادیانو وکړي، د دې پاکستان د لارې وکړي. تاسې مظاهرې وکړئ، تاسې راپاڅېدئ. ولې د افغانستان خلک مسلمانان نه دي؟ تاسې د دې چین دپاره مظاهره نه شئ کولی چې په چین کې کوم مسلمانانو سره ظلم کېږي؟ دا کم انسانیت دی، دا کم مسلماني ده، دا کم غیرت دی چې یو مسلمان ته یو رقم ته نظر کوم، بل مسلمان ته بل رقم نظر کوم. دا خو بیا زه مسلمان نه یم چې زه د چین د مسلمانانو او د کشمیر د مسلمانانو فرق کوم. دا خو بیا زه مسلمان نه یم چې زه د فلسطین د مسلمان او د افغانستان د مسلمانانو فرق کوم. او دا امید چا ته په لاس کې ورکړی؟ امید صرف پښتون ته ورکړی چې ته به د فلسطین دپاره مظاهره کې، ته به د کشمیر دپاره مظاهره کې. وروره راشي وروره زمونږ هغه چې موږ یې د کفر د کمونستانو په نوم باندې وجنګولو، هماغه د کمونستي نظامونو ته مبارکانې ورکړي، هماغه کمونستانو ته مبارکانې ورکړي په کوم کمونستي په حساب باندې